ډیرو ګرانو او نازولو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ وروغ اوسئ او بیا هم انتظار مو پای ته ورسېده او ما تاسو ته بیا هم یوه نوې ډیره ښکلې قصه راوړې. دا قصه هم ډیره ښکلې او خوږه قصه ده. تاسې په دغه تصویر کې وګورئ څومره یو ښکلی ځای دی، څومره شین ځای دی او یوه ښکلې نازنینه وړه ماشومه دلته ولاړه ده چې د دې نوم دی نازو. دا د خپلې انا او بابا سره دلته ډیره خوشحاله ده او دلته یې تاسو په تصویر کې ګورئ چې څومره دوی درې واړه خوشحاله دي. اوس به درته ووایم چې د دې قصې نوم څه دی، نازو او د هغې مهربانه انا. نو راشئ چې ولولو او په بل تصویر کې وګورو چې د نازو قصه څرنګه قصه ده. مهربانه انا یې د دې سره څه مهرباني کړې ده. ښه، په دې تصویر کې تاسو ګورئ چې دغه ښکلې نجلۍ نازو، دغه ښکلې ماشومه نازو د نورو د ګاونډي ماشومانو سره په بیرون کې ساتیري کوي، یعنی بهر د کوره دا د خپلو ګاونډیانو سره د ګاونډ د ماشومانو سره لوبې کوي. دلته یې په رسۍ لوبه پیل کړې، د رسۍ سره لوبه کوي. نو راشئ چې ولولو چې دا نازو څوک وه او څه کارونه یې کړي دي. نازو یوه 15 کلنه نجلۍ وه. نازو د کابل ولایت په یوه شنه او ښکلي کلي کې اوسېده. پلار یې په یوه مکتب کې ښوونکی و. د نازو مور د کور په چارو کې مصروفه وه. نازو یوه مهربانه انا درلوده. په مخکې تصویر کې تاسو د دې انا ولیده او بابا یې هم تاسو ولید او دا شین کلی هم وینئ چې څومره شین کلی دی. دا یوه 15 کلنه ماشومه ده، د کابل ولایت په یوه شنه کلي کې څه کړي ژوند کړي. مور یې د کور په چارو کې او پلار یې څوک دی؟ پلار یې ښوونکی دی، یعنی په کوم مکتب کې دی درس ورکوي. ښه، اوس به راشو چې د دې قصې بله برخه څنګه ده. زه به یې درته ولولم. دلته نازو نورې ښکلې جامې اغوستې او د ماشومانو سره لوبې کړي. ښه، وبګورو چې اوس نور څه لیکل شوي دي. نازو هوښیاره نجلۍ وه. په کور کې د خپل کوچني ورور او د باندې د ګاونډیانو د ماشومانو سره لوبې کولې. د هغې د رسۍ سره لوبه او د کور کهول لوبې خوښېدلې. ښه، وګورئ چې دا د رسۍ سره په بل تصویر کې هم لوبې کړې او دلته هم لوبې کړي. د رسۍ سره لوبې او د کور کهول لوبې ډېرې خوښېږي. ښه، تاسو خوښېږي چې د رسۍ سره لوبې وکړئ؟ آفرین، دا خو ډېر ښه لوبه ده. دا خو هم ورزش دی او هم لوبه ده. نو را بشو بلې برخې ته د قصې چې بیا څه شوي. دلته تاسو په تصویر کې وینئ چې نازو په ژړا ده. هغه بله نجلۍ چې تاسو وینئ، هغه بله نجلۍ هم ډېره خفه ولاړه ده. نو وګورو چې څه شوي چې دا ژاړي. یوه ورځ نازو د سحر سره چې د دوی د یوه شتمن ګاونډي لور وه لوبې کولې. سحر خپله نانځکه چې پلار ورته اخیستې وه نازو ته وښوده، خو پرې نه ښوده چې لوبې ورسره وکړي. خو د دې ډېره خوښه شوه. د نازو پلار نشوی کولی داسې نانځکه نازو ته واخلي، ځکه هغه شتمن نه و. ښه پوه شوئ ماشومانو؟ ګرانو ماشومانو، تاسې هم داسې وخت راغلی چې چا د لوبو سامان هم ډېر خوښ شوی وي؟ د بل چا نانځکه، د بل چا توپ، د بل چا موټرک یا داسې نور شیان هم خوښ شوي وي؟
حتما داسې شوي، خو تاسو بیا مه ژاړئ. نو هر څوک د خپلو توکو سره، د لوبو د توکو سره باید ساتیري وکړي، لوبې وکړي او د نورو خلکو د لوبو د سامان پسې باید ونه ژاړي. خو دې ژړلې دي په څه چې دغه نانځکه چې د سهار پلار ورته اخیستې ده. د سهار پلار شتمن سړی دی، دی ته یې ډېره قیمتي او په ډېرو پیسو دا نانځکه اخیستې ده. خو نازو پلار شتمن نه دی، دی ته یې نشي اخیستلی. نو دی په نانځکه پسې ژړلې دي ځکه هغه نجلۍ ورته ویلې دي بیرته یې راکړه. پرېښې نه ده چې دا لوبې ورسره وکړي. ښه، اوس به وګورو چې نور څه شوي. نازو چې نانځکه یې ډېره خوښه شوه، په ژړا ژړا کور ته راغله. د نازو انا ترې پوښتنه وکړه: ګرانې لورې، ولې ژاړې؟ نازو په ژړا ژړا ورته وویل: انا جانې، سهار د ګاونډي لور ډېره ښایسته نانځکه لري، پلار یې ورته اخیستې ده، خو ما نه پرېږدي چې لوبې ورسره وکړم. زما پلار ولې ما ته داسې نانځکه نه اخلي؟ د نازو انا پوهېده چې د نازو پلار دومره پیسې نه لري چې دې ته د لوبو شیان له بازاره واخلي. نو ویې غوښتل چې نازو پوه کړي چې خوښي یوازې د بازار نه د اخیستل شوو شیانو سره نه وي. ښه، اوس به وګورو بیا چې بیا څه شوي. بیا څه شوي؟ د دې انا څه ورته ویلي؟ د دې انا ورته ویلي: ته مه ژاړه، د ماشومانو خوښي یوازې په دې کې نه ده چې د بازار نه د اخیستل شوي شیانو سره لوبې وکړي. نو وګورو چې نازو قانع شوې ده که نه ده شوې. ګرانو ماشومانو، د دې قصې بله برخه به بله ورځ درته وکړم. خدای دې وکړي چې تاسو خوښه شوي وي او تاسو انتظار وباسئ چې بیا په دې قصه کې څه شوي. د نازو مهربانې انا د دې سره څه مرسته کړې ده چې دا خفه نه شي، دا ونه ژاړي. نو تاسو منتظر پاتې شئ او دا قصه خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. اوس نو د خدای په امان په مخه